اے د سحر قاصد ورشه د مشرق په لوري د راختونکي نور په سر باندې صادر واچوه او چې پلوشي خورې نشي د مشرق په سیمه ورله قسم د ځواني مرګ خاطر د سر واچوه. ساحل صاحب په خاطر باندې دا شعر وایم چې د اخلاصمن خلک هم دغه نشي ځکه چې هغه پکې یاد شوی دی. دغه افغان د حبیبي د لیسې اولنی پښتو معلم و کندهاری و هغه یو شعر ویلی دی یو یې ویلی مو دا بعضې خلک شاهدان ناروغ چې د پښتو جنازه وځي اوږه ورکړئ او ما پرېږدئ چې اخته د دې په ویر یم او ما ته شرم دی چې ځان ته افغان وایم چې پښتون وایم چې افغانه د بل ژبه کې اسیر یم. ما دا شعر ولوستو ما چې ځواب ولیکم خو دې ځواب لس نه زیات کلمه تېر کړه ځکه چې ما ځان ته دې جوګه ونه لیده چې زه دا شعر عملا جواب کړم او دا مې بیا نو عملا جواب کړم او هغه مې بیا ورته د پښتو ډولۍ سینګار ده اوږه ورکړئ او ما پرېږدئ چې په دې خوښۍ کې ګیرم د افغان پند شاهنشاه او جهانگیر کړم او د ساحل د غزل حرف شوم جهانگیر یم. چې سوزکې لب دردم آیتسم داغلره کانمز دردمه قرله رغلا شر و دیسم بلبل اویت و تن باغلره راشد ترجمه کپی راشد بوکلر اغلا شر چې دا په خوله په ژبه مراغل دردونه اسمان ته ووایم هغه به وژاړي او هغه به ووایي پیغمبر اصطلاح د ملي تلویزیون شوی